والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العلي العظيم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى يرفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام. ډېرو محترمو حاضرینو اورېدونکو، حق سبحانه وتعالی په دې مذکوره آیات کریمه کې فرمایي: الله عز وجل وایي بندګي کوئ د الله او مشرک کوئ ورسره هېڅوک، فقط د واحد الله شریک ذات عبادت او بندګي وکړي او د ده سره شریک مه نیسئ. وبالوالدین احسانا، الله وایي د مور پلار سره نیکي او احسان او معاملت کوي. وبذي القربى والیتامى والمساکین، او الله وایي نیکي کوي د خپلوانو سره او یتیمانو سره او مسکینانو سره. والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب بالجنب وابن السبيل، او دا غسې نیکي کوي معاونت کوي د همسایګانو سره چې قریبان وي او د هغه همسایګانو سره چې ډل او د رفیقانو انډیوالانو سره او د مسافرو سره او د خپلوانو سره. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بشک نه خوښوي رب العزت لوی کوونکی او متکبر انسان. دا د سورة النساء آیات تر دغه نورو آیاتو کې هم د حقوق العباد بیان خدای تعالی عز وجل کړی. دلته هم د رب العزت د خپلو بعضو بندګانو د آدابو تاکید فرمایلی دی چې بعضې د قرابت او بعضې د همجواري او بعضې د اسلام او بشریت تعلقدار دي. د سړي سره حق تعالی انسان ته دومره تاکید کړی دی چې د دغه اشخاصو آدابو سره یې یو ځای په یوه آیات کې اول خو په خپل عبادت سره امر کړی او په آخره جمله کې یې د آیات دا ورته ظاهره کړې ده چې د دغه آدابو څخه بغیر د متکبر انسان بل څوک ځان نه کاږي. او رب العزت متکبر انسان نه فرقوي. په انسانانو کې اول قریب و انسان ته مور او پلار دي. د هغو په آدابو کې مستقل فصلونه او بابونه کتابو راغلي. د باقي اشخاصو لکه قرابت او د یتیم او همجواره همسایګانو څه بیان د نن په پروګرام کې وګرانو حاضرینو ته موضوع ده چې دا هر یوه خبره به په خپل ترتیب سره وګرانو اورېدونکو ته بیان شي. ځکه یو څه آداب د باب المعاشرې ترجمه کې هم تېر شو چې هغه د عامو مسلمانانو سره د آداب او سلوک طریقه پکې ذکر شوې وه چې په تېره هفته کې مو هغه بیان کړه. د بخاري شریف حدیث کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت د علیه الصلاة والسلام څخه کوي چې ما د سردار کونین محمد مصطفی علیه السلام څخه واورېدله چې حق تعالی عز وجل رسل رحمت دی نه وي رب العزت د ځان سره ساتلی دي. یې نازل کړی دي په مځکه کې هم د دغه یو رحمت په وجه مخلوقات یو پر بل باندې رحم کوي. حتی چې آس ولاړ وي خپله سنګوره یې پورته نیولې وي چې زما و بچي ته تکلیف ونه رسېږي.
قال عليه الصلاة والسلام: الرحم حجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. علیہ السلام فرمائی د رحم نوم د رحمان څخه اخیستل شوی دی. نو رب العزت وایي که څوک پالنه د رحم وکړي زه به رحم پر وکړم، او که یې څوک قطع کړي زه به رحمت ورڅخه قطع کړم. وقال علیه الصلاة والسلام، حضرت محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام فرمائی: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ في إثره فليصلي رحمه. وقال عليه السلام: لا يدخل الجنة قاطع. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. رواه الترمذي. كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام فرمائے کہ تو غواړي چې زما رزق راغی او عمر یې طولاني او ایجاد شي، نو دې پالنه د وسیله رحمۍ کوي. په بل حدیث کې علیه السلام فرمایي: نه به چې داخل و جنت ته ښکته کوونکی د وسیلې رحمۍ. علیه السلام فرمایي وسیله رحمي پالونکی چې څوک وسیله پالي هغه نه دي که چا ورسره پالل دی یې هم پالي، او که هغه نه پالل دی یې هم نه پالي، بلکې پالونکی هغه دی چې هغه قطع کوي دی یې پالي. رحمي د یو چا سره کوي هغه یې نه ورسره کوي، چا به ته رحمي وایي. دا نه ده چې هغه به هم ورسره کوي دی یې هم ورسره کوي. نو جانبه که چا تا سره نه کول څه د هغه سره سره رحمي کوه. په آیات کریمه کې څو شی الله ذکر کړل. اولین د خپل عبادت د بندګۍ اقرار، بندګان به د الله عبادت کې شک به نه ورته نیسي. دوهم د مور د پلار د عزت، دریم د قریبانو، څلورم د یتیمانو د مساکینو چې وجې ته متوجه دي. قال عليه السلام: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. رسول الله فرمایي غوره د مسلمانانو، بهتره او افضله د مسلمانانو په کورو کې هغه کور دی چې ښه پالک د یتیم پکې کېږي، او شریر کور او بدبخته کور او ذلیل کور هغه دی که مسلمانانو کې چې د یتیم سره بد پکې کېږي. قال عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاثة من الإيتام كان كمن قام ليله وسام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله ألا وهو في الجنة. أخوين كهاتين أختان وسقى إصبعيه الصبابة والمختار. رواه ابن ماجه. رسول الله فرمایي څوک چې د درې کسانو د درو یتیمانو سره سرپرستي کوي، د هغو سره احسان کوي، داسې دي لکه د شپې چې لمونځونه او د ورځې روژې او سهار او ماښام یې توره په لاس کې وي، فی سبیل الله دپاره د خدای عز وجل جهاد کوي د کافرانو مقابل. علیه السلام دوی ګوتې د اشارې او د مابین ګوته سره یو ځای کړل، ویې ویل زه او د یتیم غمخواره به داسې یو ځای په جنت کې یو. علیه السلام وایي. رسول الله فرمایي: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل وهو صائم. نفقه ورکوونکي وکونډیانو ښځو او مسکینانو ته داسې دي لکه فی سبیل الله مجاهد او یا روژه نیونکي د ورځې او لمونځ کوونکي د ټولې شپې. علیه السلام فرمایي: ان احدکم مرأة أخيه فإن رأى به أذى فليمته عنه. علیه السلام فرمایي هر یو ستاسو څخه د خپل ورور لپاره هنداره ده، نو هر سړی چې په خپل ورور کې ضرر وویني ورڅخه دفع او لرې یې کړي. قال علیه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. علیه السلام فرمایي یو مؤمن د بل مؤمن لپاره داسې دی لکه یو بنا د کوټې چې د یوه دیوال په هغه بل دیوال سره مضبوطوي، دا جوړوي. همدارکن یو مؤمن په بل مؤمن سره مضبوطه کېږي او ابادېږي. قال علیه السلام:
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم. علیہ السلام فرمایي هر څوک چې د یو مسلمان څخه یو سختي لري کړي د دنیا نو به الله عز وجل د څخه سختي د دنیا او آخرت دی او که یو څوک اساني راولي سپکوالی راولي پر یو مسلمان مؤمن باندې رب العزت به پر د دنیا او د آخرت اساني راولي او که د یو مسلمان ستر او پرده کوندي کړي رب العزت به د ده په دنیا او آخرت کې پرده کوندي همیشه رب العزت د خپل بنده کومک کوي معاونت ورسره کوي تر څو چې دغه بنده د بل ورته کومک او معاونت کې اخلي. دا د علیه السلام صحیح د حدیثو احادیث هیڅ شک شبهه په دې احادیث کې نه. علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تتداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي د مؤمن شان فرحم او الفت کی او نرمی کی د بل مؤمن سره داسې دي لکه یو سړي د یو سړي بدن چې یو اندازې درد کوي ټول بدن ورسره شپه په دې څه کوي چې یو ځای په بدن کې دردمن وي یو غاښ درد کوي شپه دې سره کوي. علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بيرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البير فملأ كفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجر فقال في كل ذات كبد رتبة أجرا رواه البخاري. علیہ السلام فرمایي د بخاري شریف حدیث دی یو سړی پر لارې روانو ډېر سخت سوي شو نو یو چا پیدا کړي و دې چا ته ورښکته اوبه یې وڅښلې چې راووتې ګوري یو سپی ولاړ وي چې د تنګې د وجې څخه یې په نمناکه مځکه منګولې ډېر لګوي د ځان سره دا وویل چې دا حیوان هم ستا په رنګه باندې سوی نو وچا ته ورښکته شو په موزه کې یې اوبه په خوله راپورته کړلې سپی یې اوبه کړې هغه سپي د رب العزت شکر وویل ده ته رب العزت بخښه وکړله په خاطر د دې سپي د اوبه کېدو. صحابه کرامو و علیه السلام ته عرض وکړي چې یا رسول الله زموږ دپاره په حیواناتو کې هم اجر شته. علیہ السلام ورته وفرمایل هر خاوند د اینې لره دی چې رحم پر وکړي ستا دپاره ثواب شته یعنې پر حیوان باندې شفقت او رحمت کول هم اجر و ثواب په نزد الله عز وجل. قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ما زال جبرائیل یوصیني بالجار حتی ظننت انه سیورثني. علیہ السلام فرمایي همیشه به جبرائیل علیه السلام ما ته د همسایه په شان کې وصیت کوي زما به دا ګمان کېدی چې باره به همسایه د سړي څخه میراث کړي زما به دغه ګمان علیه السلام. قال علیه السلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. علیہ الصلوۃ والسلام وویل تکرارن یې وویل مکرر یې کړه چې مؤمن نه دی یو سړی. صحابه و عرض وکړي چې هغه کوم سړی؟ علیه السلام وټول هغه سړی چې همسایه د ده د ازاره څخه په امان نه وي همسایه په ازاره. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی قلت یا رسول اللہ انی لی جارین فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا رواه البخاري. بی عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوه همسایه دي زه وکم یوه ته توقع ور وجرم. علیه السلام ورته وفرمایل د هر یوه دروازه چې درته نږدې